چارو خبرې کوو. په تیرو خپرونو کې هم موږ د زندانونو او توقیف ځایونو په قانون خبرې کړې وې. په دې خپرونه کې هم د زندانونو او توقیف ځایونو د قانون په ځینو مادو خبرې اترې لرو. البته د زندانونو او توقیف ځایونو د قانون هغه مادې ته رسیدلی وي چې پولیس د زندان دننه او له زندان بهر په امنیت ساتلو مسؤل ګڼل شوي دي. یعنی پولیس د قانون د حکم له مخې دنده لري چې د زندان دننه هم امنیت وساتي او د زندان څخه بهر هم امنیت وساتي. ګرانو لیدونکو، که تاسې په زندانونو کې کومې ځانګړې ستونزې لرئ، کومې خاطرې لرئ، او یا په توقیف ځایونو کې کومې ستونزې لرئ یا ورسره مخامخ شوي یاستئ، مخکې کولی شئ اوس له موږ سره اړیکه وکړئ، خپل نظر او خپلې پوښتنې څرګندې کړئ. ګرانو لیدونکو، راځو د زندانونو او توقیف ځایونو د قانون 18مې مادې ته. په 18مه ماده کې وایي چې اوله برخه ده د زندانونو او توقیف ځایونو پولیس د کورنۍ چارو د وزارت تابع دي او د زندانونو او توقیف ځایونو د کورني او بهرني امنیت مسؤل دي. د زندانونو او توقیف ځایونو پولیس د کورنۍ چارو د وزارت تابع او د زندانونو او توقیف ځایونو د کورني او بهرني امنیت مسؤل دي. دوهم، د زندانونو او توقیف ځایونو پولیس مکلف دي چې د 1500 متري واټن پورې د اړوندو زندانونو او توقیف ځایونو د تاسیساتو بهرنی امنیت وساتي. درنو لیدونکو، په دغو مادو لنډه تشریح لرم. ګرانو لیدونکو، پوښتنه دا ده چې څنګه چې قانون وایي، د محابسو او توقیف ځایونو قانون وایي، آیا په رښتینې توګه د زندان دننه او د زندان نه بهر د کورنۍ چارو د وزارت پولیس کولی شي چې امنیت وساتي او کنه؟ څنګه چې د دوی مسؤلیت ده باید د زندانونو امنیت وساتي، ځکه قانون کې دا حق ورکول شوی ده او زندانیان حق لري چې هغوی په یو مسؤل ځای کې اوسیږي او کوم کسان چې د زندانونو ساتونکي دي هغوی هم دنده لري، د مسؤلیت ده چې د زندانونو امنیت وساتي. څنګه چې موږ د زندانونو او توقیف ځایونو قانون ته ګورو، دلته دوی وایي چې د کورني او بهرني امنیت مسؤل دي، یعنی د زندان دننه او د زندان نه بهر امنیت باید دوی وساتي. تاسو ته به درنو لیدونکو معلومه وي وبخئ، څه له پاسه یو نیم کال وړاندې د کندهار له زندان نه څه له پاسه 600 کسه زندانیان وتښتېدل. له تحقیقاتو نه وروسته معلومه شو چې 1 کیلومتر یو سوری کندل شوی و او دا د زندان دننه یوې خونې ته سوری راغلی و او بیا دا زندانیان ټول دې سورونه تللي ول. کله چې د هغه وخت د مسؤلینو نه پوښتنه کېدله، هغوی ویل چې موږ له دې پیښې نه خبر نه یو. د کندهار د زندان نږدې له 400 نه زیات زندانیانو، ځینو مسؤلینو ویل چې 600 زندانیان دي، دوی ټول تښتېدلي وو چې په ډول ډول جرایمو دوی تورن ول، متهم ول او ځینې لا دا ول چې درېګونو محکمو پې د حبس حکم هم کړی و. خو چې مسؤلینو سره به رسنیو مرکې کولې نو هغوی به ویل چې موږ خبر نه یو. که چېرته په رښتینې توګه د زندانونو مسؤلین زندان امنیت په سمه توګه وساتي، نو دا ډېره ستونزمنه ده چې 1 کیلومتر دی
د 1 متر مربع په اندازې یو سوری راځي د زندان دننه او بیا دغه ځانګړي کوټې ته راځي او له هغې نه د بیا زندانیان تښتي. تاسې وګورئ چې داسې نه ده چې ټول زندانیان به بېګناه وي، چون موږ په قانوني لارې چارې خپرونه کې د خپلو هیوادوالو لپاره هغه لارې چارې ښایي چې تر څو پورې دوی له قانوني ستونزې سره مخامخ شي، دوی ته زیان رسېدلی وي، هر یو خپل حقوق وپېژني او د اړوندو حکومتي ادارو نه، د زندانونو له مسؤلینو نه، د توقیف ځایونو له مسؤلینو نه خپل حق او حقوق وغواړي. نو هغه زندانیان وتښتېدل او بیا وروسته له هغې نه د کندهار په ولایت کې ډېرې نورې ستونزې زیاتې شوې او زموږ هیوادوالو ته هغه کسان چې هلته اوسېږي هغوی ته ډول ډول زیانونه ورسېدل. او لامل هم دا و چې یو دا ده چې زندانونه په مسلکي په معیاري توګه جوړ شوي نه دي، بل په زندانونو کې دننه مسلکي ساتونکي شتون نه لري. هغوی په دې پوه نه دي چې قانون د دوی لپاره کوم مسؤلیتونه ټاکلي او دوی باید د زندان امنیت په څه ډول وساتي. زموږ هیله دا ده چې لکه څرنګه چې د زندان دننه د امنیت ساتل د کورنیو چارو د وزارت د پولیسو دنده ده، دوی په سمه توګه د زندانونو امنیت وساتي. څنګه چې په دې دوهمه برخه کې راځي چې د زندانونو او توقیف ځایونو پولیس مکلف دي د 500 متري واټن پورې د اړوندو زندانونو او توقیف ځایونو د تاسیساتو بهرنی امنیت وساتي. دلته بیا ماته یوه داسې پېښه را په یادېږي چې که په رښتینې توګه پولیس 500 کیلومتره مربع 500 متره مربع د زندان شاوخوا په رښتینې توګه امنیت وساتي، نو د یو څرګند حقیقت ده چې هلته به هېڅ ستونزه رامنځته نه شي. او موده وړاندې موږ ولیدل چې د کندهار د زندان تر څنګ یو موټر بم چاودنه وشوه او د هغه موټر بم چاودنې له امله ډېر زندانیان ټپیان شو، ډېر زندانیان د زندان نه وتښتېدل او هلته خلکو ته ډېرې ستونزې را پیدا شوې. ګورئ چې کله یو کس د پولیسو د لازمې توجه د نه شتون له امله تښتي او هغه درېګونو محکمو په حبس متهم کړی وي، نو وایي چې دی باید هغه خپله لازمه جزا په زندان کې وویني. دلته څو هدفونه دي. یو دا ده چې هر هغه څوک چې زیان یې لیدلی ده د هغه ډاډ په دې حاصلېږي، د هغه تسلیت په دې کېږي چې تر څو پورې هغه مقابل لوری یا هر هغه کس چې جرم یې ترسره کړی هغه جزا وویني او د هغه زیانمن لوري تسلیت حاصلېږي. خو که چېرته یو کس په 14 کاله حبس محکوم ده او دی د دغې موټر بم چاودنې له امله چې پولیسو لازمه پاملرنه نه وه کړې، یا موټر راغلی او د زندان تر څنګه جای په جای سوی او هغه ته چاودنه ورکول کېږي، نو هغه کس چې د 14 کاله حبس باندې محکوم ده دی باید هغه جزا وویني، دی تښتي. په دې وخت کې هغه کورنۍ چې هغوی ته زیان رسېدلی هغه مایوسه کېږي، په موجوده حکومت باور له منځه ځي او موجوده حکومت باندې هغوی بې باوره کېږي او کېدلی شي دغه کورنۍ مایوسه شي او د موجوده حکومت سره چې کومه مرسته کوله هغې مرستې ته لاس ونه غځوي، مرسته ورسره ونه کړي. او په باوري توګه درته وایم چې د کندهار په ولایت کې د دې دوهمې پیښې نه بعد بیا هم ډېرې ستونزې رامنځته شوې او هغه ستونزې دا ولې چې یو خو په زندانونو کې ستونزه په دې کې ده چې ډېری کسان لکه څنګه چې قانون وایي په هغه ډول دوی په زندانونو کې دننه د ځانګړو خصوصیاتو له مخې د جرایمو له مخې چې د چا جرایم ډېر سخت وي، ډېر شدید جرایم یې ترسره کړي او چا عادي جرایم، ځینې
زندانیان یا توقیف ځایونو کې کوم کسان ساتل کیږي هغوی ځانګړي خصوصیتونه لري، ځانګړتیاوې لري. دوی ټول سره ګډ ساتل کیږي او یو په بل باندې د هغوی سره د ناستې ولاړې نه ډیر یو په بل بد تاثیرات لري. هر هغه کسان چې متکرر مجرمین دي هغوی د خپل نظر تبادله له دغو کسانو سره کوي چې یو عادي جرم یې ترسره کړی، یوه ترافیکي پیښه یې کړې او هغه هم د قصدي عمل نه و بلکې د سهو او خطا له امله هغه پیښه رامنځته شوې وه. بیا چې کله دوی ټولنې ته وځي او په دغه ډول وځي چې دوی د پولیسو د ناسم تدبیر له امله او د پولیسو د بې فهمۍ له امله، نو دوی چې کله ټولنې ته وځي طبیعي خبره ده دوی هلته بانډونه جوړ کړي وي ډېری وخت او بیا زموږ ولسونو ته زموږ خلکو ته بېوزله خلکو ته دغه خلک چې جرایم ترسره کوي په جرایمو په اساس دوی په جزاګانو محکوم شوي وو چې هغه د حبس جزا وه، دوی خوشي کېږي او بیا په ټولنه کې خلکو ته ازار ورکوي، خلک ځوروي او خلک بیا د دوی د خوا نه له ډېرو ستونزو سره مخامخ کېږي. څنګه چې د زندانونو او توقیف ځایونو د قانون په لومړۍ ماده کې په زندان کې د یو کس ساتل موخه او هدف دا ده چې د یو کس په زندان کې ساتل د اصلاح او تربیې لپاره ده. یعنې تر څو پورې یو کس د زندان خوشي شي د چې کله ټولنې ته بیرته وړاندې کېږي دی باید یو اصلاح کس وي، دی باید یو تربیه شوی کس وي، دی باید په زندان کې دننه زده کړه کړې وي، دی باید په زندان کې ډېر داسې کارونه زده کړي وي چې د زندان نه بهر ووځي باید هغه خلک چې دی ورسره مخامخ کېږي هغوی ته ګټه ورسوي او نه دا چې هغوی ته زیان ورسوي. درنو لیدونکو، په همدې توګه د زندانونو او توقیف ځایونو د قانون د 18 مادې په 3 برخه کې وایي چې دریم د زندانونو او توقیف ځایونو پولیس حق نه لري د دندې د سرته رسولو په وخت کې د زندان او توقیف ځای دننه له ځانه سره وسله وګرځوي. که چیرته ویره موجوده وي نو په استثنایي توګه د زندانونو امیران کولی شي چې اجازه ورکړي، خو د زندانونو لوی رئیس ته به په دې اړه راپور